دویم صفت دا اللہ پا نیکانو بندگانو کی آغا دا دے چی کم قرآن و حدیث کی ذکر شوئے دے آغا دا چی دوی کی اخلاصی دا دوی نیت چی دے آغا خالص دا اللہ دا پارے یعنی کم عبادات چم کئی دا علیف نا دا یا پوری چی سمرم دی نو آغا عباداتو کی دا دوی اخلاص پروتی خالص دا اللہ دا رضا کولو دا پارے کئی بل سا مقصد دا دی نیکانو بندگانو نئی قرآن کے دیر آیتونا دی بارکی راگلی دی بلکہ کزدی سوئے ما نو دا با مناسبی چی دا پیغمبرانو دا دعوت مضمون هم دقا دے چی عبادت او نیت تا خالص دا اللہ دا پارا ساتے سمر پیغمبران چی راگلی دی نو دا اگر طولو دقا دعوتو دا غوی دا دعوت مضمون و موضوع چی پزان کی اخلاص پیدا کی یعنی سچی کوئی ہر قسم عبادت چی کوئی دا خالص دا اللہ دا پارا کوئی و دا غد رازی کولو دا پارا کوئی نو دا با اوچت مؤمن کی دا صفت موجودی او دا اگر وقت پوری دے مؤمن نیش جوڑے دا جسو پوری دا بندگی خالص دا اللہ دا پارا نہیں اللہ پا قرآن کی دا خبر ذکر کردی دا چی دا امر طولو تا شوئے دا یوازی دی امت تا ندے شوئے چی دوی کی دی اخلاصی دا خبر اللہ یہودو تم کردی دا نصاراو تم کردی و نور امتونو تم کردی و وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ وی دی طولو تا امر شوئے چی دوی دی بندگی کئی دا اللہ دیسی چی دا غد پارا دا دین او دینداری خالص وگرزی دا با دا مؤمن شانی بلکہ ہم دکا امر پیغمبرانو تم دے اللہ خپل پیغمبر تاوئی قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین اے پیغمبر اوہ دے خلکو تا چی ماتا اللہ امر کردے چی زبا خالص دا اللہ بندگی کم زمانیت و خالصی دا اللہ دا پار ہم دقا سورت کی سورت الزمر کی اللہ وی بلزی کی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی اوہ دے خلکو تا چی زگر خالص دا اللہ بندگی کوما دا عبادات ما دا غد پار خالص کردی دا با دا مؤمن شعاری چی زما بندگی طول دا اللہ دا پارا دا اللہ دا رازی کولو دا پارا ذکر اللہ پیغمبر تا ہوئی چی دے خلکو تا اعلانو کا قل اوہ دے خلکو تا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ اوہ دے خلکو تا چی زما من زما قربانی زما جون او زما مرگ اگر طول دا رب العالمین دا پارا دے پا دی کی دا غصر سوک شریک نشتی نو دا مؤمن پا ہر کار کے با اخلاصی دا نیت با خالصی دا اللہ دا پارا او چی سے نیت تیو کو اگتا تا ملاوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم حدیثونو کی دا خبر بیان کردی دی باب کی دیر حدیثونی یو مشہور بتی ذکر کچھ آگا پا صحیح بخاری سے مسلم کے دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی انما الاعمال بالنیات دا اعمال دار و مدار آگا پا نیتونو باندی دی و انما لکل امرئ ما نوا او ہر انسان تبا آگا سمیلاوی جرسا نیتی کردے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله کچا ہجرت کردی دا اللہ دا پارا دا اللہ دا پیغمبر دا پارا اللہ دا اللہ پیغمبر طرف تا ہجرت کردی دا ہجرت اوشو دا اللہ طرف تا دا اللہ پیغمبر طرف تا ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها یا ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیه او کچا چرتا ہجرت کردی دا دنیا دا گٹرو دا پارا یا دا یو زنانا سر دا نکاح کولو دا پارا نو بس ہجرت اوشو آگا ست جرس دا پارا کردی معنی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری دادا چی پا عمل باندی دی سأو اختل اللہ تعالی اقدر کی کسو کیو عمل کی دی دا پارا لکو سیو سڑے دی مونس کی دی دا پارا چا اللہ تی رازی شی اللہ با تی رازی شی
یو سړی کوي مونځ دې دپاره چې خلک یې صفتو کې خلک بې صفتو کې او تباه به شي دنیا او آخرت. او ځکه دا حدیث کې راځي چې څوک دې دپاره نیک عمل کوي چې خلک د ده صفتو کې او دا خلک یې واوري، الله به دې وشرموي په آخرت کې، د ده د ذلت او د ده د رسوایي به واوري هغه ټولو مخلوقاتو ته. ځکه د غوښتلو هم ده. او څوک چې ځان خو وغواړي په نیکو اعمالو سره ریاکاري کوي، رب العالمین به هم په آخرت کې ټولو ته وښیي چې هغه ذلیل هغه دا دی. څه چې ته غواړې هغه ته ته میلاویږي، اخوا بل څه نشته. نو مؤمن کې به اخلاص وي. اخلاص یعنی بعضو علماو تعریف کړی دی، ډېر اسان تعریف ته وي، ترک الریاء فی الطاعات، په عباداتو کې د ریاکارۍ نه ځان ساتل، چې د ده بندګي خالص د الله دپاره. دا تاسو ته معلومه ده څو پیرې بیان شوي چې د عبادت ته قبلېدو دپاره څو شرطونه دي؟ دوه. کم اخلاص او د پیغمبر تابعداري، چې دې کې یو هم نه ستا عمل الله نه قبلوي. که ته 1,00,000 پیرې د عمل وکړې که نه، الله یې نه قبلوي چې څو پورې دي کې دا 2 شرطونه نه، عمل خالص د الله دپاره، دویم د پیغمبر په طریقه باندې. بعضو علماو ډېر ناشنا تعریف کړی دی، ډېر ناشنا، زړه ته کوزېږي. وایي اخلاص څه ته وایي؟ تفریغ القلب لله، دا زړه فارغه کول د هر څه نه، او چې صرف په دې کې د الله سره محبتي، په دې کې دینداري، په دې کې د دین سره محبتي. یعنی زړه کې هر څه چې څه دي هغه تیویستي دي، د زړه کې د ده صرف د دین سره تعلق، د الله سره تعلق، د الله سره محبت، دا زړه ډک دی د الله سره د محبت نه. دې ته وایي اخلاص. عبادت چې کوي اراده دا ده چې صرف یو الله پې راضي کوم. دا صرف یو خاص عبادت نه دی، څومره عبادات چې دي، لکه کاغه وینا ده، کاغه عمل دی، او کاغه احوال دي، هر څه چې دي په دې ټولو کې دی خالص د الله رضا لټوي، اگر که خلک ترې ناراضه شي. دا د مؤمن شان دی. دې ګوره دې ته نه ګوري چې خلک به څه وایي. دا ټکي چې څوک وایي که نه چې خلک به څه وایي، ده کې د اوچتو مؤمنانو دا خوی نشته. خوی دا دی چې اوچت مؤمنان رضا د الله لټوي، اگر که خلک ترې ناراضه شي، او دی الله نه ناراضه کوي اگر که خلک ترې په هغې راضي کېږي. لکه یو سړی دی کور کې شرعي پرده هغه نافظه کړې ده، په دې ترې تره زامن هم خفه کېږي، په دې ترې وروڼه هم خفه کېږي، په دې کاکا ماما هم خفه کېږي. د دې سره پروا نه چې څوک خفه کېږي څوک خوشحالېږي، د مقصد دی چې الله خوشحاله شي. او بعض هغه دي چې هغوی دې ته ګوري چې خلک په څه خوشحالېږي، به چې خلک خوشحالېږي هغه کوه، اگر که وریاذ بالله الله پې ناراضه شي، وایي دغې سره بیا وورکږو، خو فی الحال د انسانان راضي کول غواړي. او دا درته زه وایم دا خو د دیندارۍ او د بېدینۍ خبره ده، عامه قاعده یاده که هغه د دین مسلې او که هغه دنیوي. څوک چې دا وایي چې زه کوشش کوم چې خلک ټول راضي کړم، دا لیونی دی. د هغې 2 وجې دي. یوه کیدی نه شي چې ټول خلک دې تا نه راضي شي، ځکه چې ته بنده د الله یې، ته په هر ځای کې د خلکو رضا نشي کولی. خلک خو ډېر څه غواړي، ته اوس څنګه وایي زه ټول خلک راضي کوم؟ عجیبه خبره ده، زه ټول خلک راضي کوم. دا کیدی نه شي چې ټول مخلوق دې تا سره په دې راضي شي چې ته د الله بندګي کوه. دا ستا سره چې راسته دا ښځه کیدی شي دا هم تا سره په د دیندارۍ په بعضو کارونو باندې راضي نه وي، ته خو لا نور خلک پرېږده، کیدی شي دا در سره هم راضي نه وي. دا بچي ولې نشته داسې خلک چې قرآن او حدیث باندې د عمل کولو د لاسه ترې مور پلار خفه دي؟ نشته. بچي ترې خفه دي، وروڼه ترې خفه دي. زموږ خواله خو مسلې راځي، موږ ته خو پته ده، د کور نه یې وشړي، تعلقات ورسره پرېږدي. ولې؟ ځکه چې قرآن او حدیث باندې عمل کوي. نو ته څنګه وایي چې ټول خلک راضي کوم؟ دا کیدی نه شي چې ټول خلک راضي کړي. دویمه د دې انسانانو فطرت داسې دی چې دا ټول تا نه راضي کېږي. که دنیوي کارونه هم راوالي دیني سیټ ته کې چېرې دنیوي کارونه کې ټول راضي کوم، دا هم دې سړي ته زه لیونی وایم. داسې وایه
وایزه اول کوشش دا کوم د الله د راضي کولو، بیا به کوشش کوم د خلکو د راضي کولو د شریعت په حدودو کې دننه. که څوک راضي شو ډېره ښه ده، که څوک راضي نه شو هم ډېره ښه ده. موږ دې دپاره دنیا کې نه یو نه چې موږ به دا خلک راضي کوو. دا خلک نه راضي کېږي. د دې انسانانو ډېر ناشنا مزاج دی. دا که خوښې شوې که نه، که خوښې شوې هغه اسمان ته به دې اوچت کړي. همدقه سړی که معمولي خبره ده پکې ولیده یا یو خبره ناروا هم نه ده خو د ده خوښه نه ده، دقه اسمان نه به دې واپس راغوځر کړي، د ملا نه تیر به دله مات کړي. کوشش کوو چې عرش وله راضي کړي، پرېږده دا مخلوق. او حدیث کې راځي چې څوک کوشش کوي چې الله راضي کړي، الله به تیم راضي شي او دا خلک به تیم په آخرت کې راضي شي، ځکه چې دا زړونه دا د دې خلکو د الله په لاس کې دي. نو د مؤمن بنده مقصد صحیح الله راضي کول، ځکه به ده کې اخلاص وي. د صفتونه مفتونه نه خوښوي، د شهرت نه خوښوي، د دنیا نه غواړي په دیندارۍ باندې. دی دا نه وایي چې څوک زما باس وکړي، د دینداري صرف او صرف دې دپاره کوي چې الله ترې راضي شي. الله د مؤمنانو بندگانو د صفت ذکر کړی په سورة الانسان یا سورة الدهر کې. الله وی دوی په خلکو خوراک کوي، یعنی غریب لم خوراک ورکوي، فقیر لم ورکوي، یتیم لم ورکوي، کونډي لم ورکوي، مسکین له ورکوي، قیدیانو له ورکوي. دا د دې نیکانو بندگانو صفت دی. نو بیا وایي څه ورته؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من ګوره دا خوراک تاسو له د الله د رضا دپاره درکوو، موږ تاسو نه ګوره څه بدله او شکریه نه غواړو. ځکه دلته علماو دا خبره هم لیکلې ده چې دا چا سره ښه وکړي نو دا ورته مه وایه چې ما ته به دعاګانې کوي. که دې تا ته دعا وکړي او که ونه کړي، ستا دا معامله اصل کې د چا سره ده؟ بس الله سره ده که. او ولې ډېر خلک داسې شتي چې خلکو سره ښه کړي ده، هغوی ورته دعا نه ده کړې، که نه نشتي. چې تا ته دا سړی دعا ونه کړي، تا چې چا سره ښه وکړو نو ستا دا ښه یعنې قبول نه شو؟ قبلېده نه قبلېده دا خو د الله په لاس کې دي. دی دعا کوي او که نه کوي. معنه دا ده که ته چېرته دا ورته ووایم چې ما ته دعا وکړه، دې سره ستا عمل بربادېږي نو. خو ګوره دا درجه د اخلاص ته دومره اعلی ترین اخلاص یې په دې مؤمنانو کې به دې اوچتو کې چې دوی ګوره چا ته دا هم نه وایي چې جي ما ته دعاګانې به ډېرې کړي. ښه دې وکړو، دا دې د الله سره معامله وه. که ده ستا دپاره دعا وغوښته دله به الله اجر ورکړي، دا د ښه سړیتوب دی. که یې ونه غوښته دعا ستا دپاره هم پروا مه کوه، ځکه چې کوم رب دپاره چې دې څه کول هغه هر څه لیدلي، هر څه یې نوټ کړي. الله د مؤمن بنده دا صفت بل ذکر کړی، الذي يؤتي ماله يتزكى. مؤمن بنده هغه دی چې د مال ورکوي د الله په لار کې. ولې ورکوي؟ څه پې غواړي؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى. الله أكبر. الله وی دا مؤمن دا نیک بنده دا چې مال لګوي که نه، دی ګوره دې دپاره نه لګوي چې څوک وله د دې بدله ورکړي، نه دې دپاره لګوي چې د چا په احسان دی ځکه ورسره صرف ښه کوي، هغه چا سره ښه نه کوي چې چا په احسان نه دی کړی. نه، ده کې دا قصې نشته. نو بیا اخر دی دا مال لګوي ولې؟ الله وی إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. دی دا ټول کارونه دی دپاره کوي چې هغه اوچت رب، هغه عظیم رب ته راضي شي. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، نتیجه ولسوف يرضى. او هغه رب به د داسې بنده نه راضي شي، د الله ویلي. خبره مختصر دا چې نیت خالص ساتل دا د عبادت زړه دی. زړه یاره که ته 2 رکعته لمونځ کوې که نه،
او د ماسخوتن د مانځه نه بعد ودرېږي او د سحر اذانه پورې ته ولاړې او د 2 رکعاته پکې وکړې او پکې جړاګانې تلاوتونه اذکار دعاګانې چې د څومره یې دي هغه پکې کې او د خالص د الله دپاره نه کنه ستا د عمل صفر دی برباد دی ځکه خالص نیت دا د عبادت مغز د عبادت زړه دی هم په دې نیت سره عمل غټېږي وړوکی عمل څه شي غټ شي لکه امام ابن المبارک رحمه الله مشهوره وینا دا ده ډېره ناشنا وینا یې کړې ده وی کله معمولی عمل د نیت تلاسه غټ شي او کله غټ عمل د نیت تلاسه وړوکی شي لکه زه به د امام ابن المبارک رحمه الله په دې خبره مثالونه درکړم هغه زنانه هغه حدیث کې چې واقع راغلی د بني اسرائیلو کې وه او زیناکاره ښځه وه او هغې یو سپی ولیدو هغه سپی تږی شوی و دومره چې ژبه یې بهر ته راوتې و دا خاورې یې څټلي او دا شګې یې څټلې نو هغې اوبه راواغستې د کوهي نه یې راوویستې او هغه له یې ورکړې رب العالمین د هغې د لاسه هغه زنانه وبخله دا عمل غټ دی که وړوکی دی دې کې خو څه نشته اوبه د کوهي نه راوباسه سپي له یې ورکړه خو هغې دا عمل د الله د رضا دپاره کړی ځکه دلیل په دې دی چې الله رضا دپاره ځکه چې الله دې قبول کو هغه معمولی عبادت دغه نیت ته لاسه دومره غټ شو چې هغه زنانه پرې وبخلی شو بل مثال پرې واله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جنت مې ولیدو یا جنت ته تللی ومه خوب کې یا د معراج په شپه نو یو سړی په جنت کې ګرځېدو را ګرځېدو د دې د لاسه جنت ته راغلی و چې په لاره باندې د یو ونې یو خاخ یو څانګه هغه راوږده شوې و خلکو له تکلیف ورکو دغه څانګه پرې کړه هغې د لاسه الله جنت ته بوت دا اوس ګران عمل دی هېڅ پکې نشته خو ولې دا عمل دومره قیمتي شو اخلاص پکې و کله غټ عمل هغه څه شي وړوکی شي وړوکی شي مطلب برباد شو د عمل د لاسه یو سړی دی دا غټ غټ دیګونه یې باندې کړي دي لکه د کمرو امره او دا خوراک او څښاک او دا خلک راځي او ځي او راځي او په لکاو مال لګي ولې لکه وی چې دا خلک صفت وکړي که نه ووایم چې پلانی ښه سړی دی دا دومره غټ عمل د دې نیت ته لاسه د ماشي د وزر امرم پاتې نه شو نو نیت معمولی مه ګڼه نیت ستا معمولی عمل غټوي او ستا غټ عمل هغه وړوکی کولی هم شي او کله یې دومره وړوکی کړي چې بلکل برباد شي قرآن کې الله وی الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا الله دا ژوند او دا مرګ پیدا کړی دې دپاره چې په تاسو امتحان دی راښکاره کوي په تاسو کې هغه څوک چې څوک ښایسته عمل کوي د نه دي ویلي چې څوک ډېر عمل کوي لیبلوکم ایکم اکثر عملا اکثر یې نه دی ویلی احسن عملا امام فضیل بن عیاض رحمه الله وی احسن عمل څه ته وی اخلص او اصوب صحیح او اخلاص والا چا دې تپوس کوي فضیل صاحب د دې شرح راته وکړه د اخلص او اصوب څنګه هغه ورته وی عمل چې خالصي او ثواب نه ثواب په عربي کې یعنې صحیح ته وایي او ثواب مطلب دلته یعنې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه نه دا عمل نه قبلېږي اگر که څه دی خالص د الله دپاره دی او که عمل برابری د پیغمبر په طریقې ولم یکن خالصا خو اخلاص پکې نه نو دا عمل نه قبلېږي هله به قبول شي چې دا عمل خالص ومي او ثواب ومي صواب ښه یو ثواب دی اثا باندې دا په صاد باندې صواب او چونکې دا عجم ثا هم سین په شان ونیو ثواب ثواب دا یو شان دی جدا دی عمل هله قبلېږي وایي چې کله دا خالصي او دا د پیغمبر په طریقې او هغه بخپله وایي والصواب ان یکون علی السنه ثواب هغه عمل دی
اغا عمل اصوب دی چی اغا دا پیغمبر پا طریقی نو پا عملونو کی اخلاص اغا مشہور حدیث تا استا معلوم دی چی جہنم وور با اللہ پا دری قسم خلقو باندی گرمائی دی دیر حدیث تا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تا و صحیح مسلم کی تھی اگر دری قسم خلق سوک تھی عالم شہید یہ دا اللہ پلار کی مرشے دا اللہ پلار کی مال لگون کے دیر پاوریدو کی دیر عجیب وقت کاری گو رکھا چینی جہنم تا اولنی دری کسان چی بزی اگا عالم یا یہ روایت کرا جی قاری دا قرآن او دویم مال لگون کے دریم دا کافرانو پا مقابلہ کے چی مرشوی دیر عجیب لگی واغا حدیث کی دیسی دی چی دا عالم او دا قاری براوستیشی اللہ بوتو اسدی کڑیو ویا اللہ ستا دین میز دا کڑو خلکو تمی خو ستا دا رضا دا پارا تلاوت میں کہو قرآن میز دا کڑو تلاوتون بمی کول خلکو تمی خو ستا دا رضا دا پارا اللہ توی کذبتا دروغ دیوی دروغ جنا تا خو علم دی دا پارا کڑو خود خلکو تا دی دا پارا چی لیوقال هو عالم چی خلکوی چی پلانیٹ تکڑا عالم دے لیوقال هو قاری چی خلکوی دا پلانیٹ تکڑا قاری دے وقد قیل و خلکو دا تویلی مخلکو دا مولی سے بوئی شیخ سے بوئی مبتی سے بوئی قاری سے بیدہ توی سا خدا مقصد وغیر دے حاصل کردے ملائکو تب اللہ جہنم تے ورغزار کی دویماغا چی مرشوے دے دا کافرانو پا مقابلہ کی اللہ برتی سے لکڑیو یا اللہ ستا دین دا پار لگیاو ما دومر لگیاو ما چی آخر بکی مرشو اللہ تی کذب تا دروغ دیوی تا خودی دا پار جنگونا کول چی خلقوی چی دا بادر انسان دے تا خلقو تا خوا وقت قیل ویلیشیو اللہ و ملائکو توی جہنم تے ورغزار کی دریم آغا سڑے چی مالی لگولی اللہ برتی سے لکڑیو یا اللہ ستا دا رازی کول دا پار میں شپا ور ستا دا دین پلارو کے مال لگو اللہ توی کذب تا دروغ دیویلیو دروغ دیوئے تا خودی دا پارا مال لگو لیو قال هو سخی چی اویلشی دا در سخی سڑے دے اویلشیو دی سے خلکو بوئی پلانے در سخی سڑے دے اللہ و ملائکو توی جہنم تے ورگزار کی دا دیر دیر حدیث تے عمل خالص تا اللہ دا پارا ساتھ بندگان پری دوا ما بلوستا استا خبر اکڑا چی باز خبری رازون ساتی دا چا سرا دا اللہ سرا او ذکر امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ وی لطائف المعارف کے کتاب دے وی باز سلف دیسی دا دین مشران چی سلویخ کالا غوی روجینی ولی وی سلویخ کالا روجو مطلب دا نہیں چی روزانے روجو یعنی نفلی روجی دیری نولی وی یورز بوزا یورز روجا یورز بوزا یورز روجا سلویخ کالا دا غوی دا طریقوا او سوکتی نو خبر تر دی چی اگر خزو بچی تیم نو خبر چی دوی روجی نولی خانو طریقے سوا دا زان سر چی وڑو بولا روٹی رویستا ناغب دا زان سر رویستا وی دا و بحر ویسا بحر بے اخرما او غریبانان با کم شریک کم نو آغب صدقہ کڑا و روجہ بے کور والا بدا گمانو چی دا بحر روٹے اخوڑا او دا بحر خلقو بدا گمانو چی دا بکور کی روٹے اخوڑا لیتا خدا بے چاہتا ہوئی نا جو ما دا کردی دا ما دا کردی علی ابن الحسن رضی اللہ عنہ وی کل چی مرشو گورا دا ایو سلوی چی دا عمل سن رخ کارشی دا اللہ رخ کارکی گورے دا نیکان خفل عمل پٹی خو اللہ رخ کارکی حسن علی ابن الحسن رضی اللہ عنہ چکل وفات شو نو پتہ ولگی دا چی دا مدینی دا سل کورونو کفالت دکڑو دا بوی خرچ خوراک پا دا باندیو سل کورونو خرچ خوراک پا دا باندیو غریبانانو مدینہ کے کنڈے یتیمانان فقیران ارست پتہ ولگی دا چی دا دوی کفالت دا دوی خرچ خوراک دا با علی کهو علی ابن الحسن ماویلے علی ابن الحسن بکو دا حسن زوی دا ورست پتہ ولگی دا ذکر چی اگوی دا نگوخت چی زمان دا عمل
دا راښکاره شي. دا نه غوښته چې خلک زما صفت وکړي، الله اکبر، خو خلکو له وکړو د الله غوښته. مؤمن دا نه غواړي څوک زما صفت وکړي، خو رب العالمین د هغه د صفت مشهور کړي، د هغه د ذکر د الله د خلکو به ژبه جاري کړي اگر که هغه یې نه غواړي. او څوک چې غواړي که الله وله ذکر جاریم کړي، خو په دې چې ویې شرموي، هر څوک یادوي په ښه صفت نه په بد صفت. موږ چې ته ټک خطا عمل وکړو هغه هم تباه و برباد کړو، به دې چې د خلکو مخکې بیان وو بیان. ځکه په سلفو کې یو عالم تیر شوی دی، یا پخوانو علماو کې یو عالم تیر شوی دی، حمدون ابن احمد. هغه نه چا تپوس وکړو ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، وی دا څه خبره ده، لکه علما موږ هم یو، علما هغه سلف هم و، دین هغه مشران، خو د هغوی په دې خبرو کې فایده ډېره پرته وه، خیر پکې ډېر دی، خلک یې اوس هم ذکر کوي چې هغه پلاني سلفو کې پلاني عالم دا ویلي او دغه شان خبرې موږ هم کوو، خو د هغوی خبرې ډېرې فایدهمنې دي او د آخره کې ډېرې بیانې را بیانې. وجه څه ده؟ ډېر ناشنا جواب ورکو، وی لأنهم تکلموا لعز الاسلام، ځکه چې هغوی خبره دې دپاره کوله چې د اسلام عزتمند شي، د دې دپاره خبره کوله چې د دوی د نفس دې ته خلاصې میلاو شي د عذابونو نه. ورضا الرحمن، هغوی به خبره د رحمان د راضي کولو دپاره کوله. ونحن نتکلم لعز النفوس، موږ خو خبره دې دپاره کوو چې موږ عزتمند شو، موږ خبره د دې دپاره کوو وطلب الدنیا چې دنیا پې وګټو. ورضا الخلق، موږ خو خبره دې دپاره کوو چې مخلوق راضي کړو، نو کوم ځای کې زموږ خبرې او کوم ځای کې دا وایي خبرې ګوره یو شان دي. نصیحت ته ورستنو هغه به هم داسې لکه څنګه چې د اولنو، خو د اولنو هغه کې برکت خیر فایده ډېره پرته ده. وجه دا ده چې هغوی د اسلام د عزت دپاره خبره کړې وه، ځان سره یې پروا نه وه که موږ ته عزت میلاویږي نه میلاویږي، خلک راضي کېږي نه راضي کېږي، فقیري ده ملنګي ده که مالداري ده که هر څه دي، خو چې الله رب العزت د اسلام خور کړي به دې خلکو کې. او تمیم الداري رضی الله عنه یو پیر ته چا تپوس وکړو مجلس کې وی ما صلاتک باللیل، د شپې ته څو رکعته لمونځ کوې؟ دا که نن سبا د چا نه تپوس وکړو یو پوره تفصیل درته راغلي. وی ته د شپې څو لمونځ کوې؟ فغضب غضبا شدیدا، انتهایی غوسه شو او وی په الله مې دې قسمي چې یو رکعت لمونځ وکړم که نه، یو رکعت صرف د شپې په توره تیاره کې چې هېڅوک رانه خبر نه وي سوای د الله نه، دا ما ته د دې نه ډېره خوښه ده چې زه ټوله شپه ولاړ یم او بیا یې سحر له خلکو ته بیانوم. هغه یو رکعت مې خوښ دی چې توره تیاره کې رب العالمین ته ولاړ یم او صرف د هغه خبرې او بیا زه خبرې. دا د هغوی طریقه وه. او ځکه سبحان الله امام حسن بصري رحمه الله وایي د دین دا مشران یادوي، د خپل وخت هغه نیکان یادوي، ځکه دې هم سلفو کې دی. وایي کله به داسې وشو چې د یو نیک عمله سړي سره به میلمنو یا بعضو خلکو شپه وکړه. میلمدوز خلک کوم ځکه چې دا میلمستیا کول دا به راشي انشاءالله، دا هم د مؤمن خوی دي. نو دا کسان به د شپې وده شو، سزا به ورله ورکړو چې به دلته وده شي، هغه به وده شو. وایي دی به د شپې ولاړو الله ته او دعاګانې به یې غوښتې او جړاګانې به یې کولې. سحر له چې به میلمانه راپاڅي نو د هغوی به دا مطلب و چې دا کور والا به سره د شپې تهجد نه کوي، او به ترې خبر شوي هم نه وو چې هغه د شپې دومره جړاګانې او دومره فریادونه الله ته کړي دي چې تپوس یې مه کوه. خو ته خو یې نه خبره ویلې، ته خو یې نه راپاڅولې دې لپاره چې وګوره. دا د نیکانو بندگانو صفت دی. او ځکه الشیخ العلامه ابن باز رحمه الله، عبدالعزیز ابن باز، چې دا عالمي عالم و دی او علاقې پورې دی خاص نه و، د هغې یو شاګرد دا قصه کې د هغه په سیرت کې چې هغه هم اوس سپینګیری عالم دی، هغه وایي موږ د قسیم کې شیخ بیان وکړو، بیا واپس راتلو ناوخته و شپه، او موږ ډېر تادی کې راتلو ځکه سهار مانځه نه بیا د هغه درس دلته ریاض کې. اخر ونه شو ډریور وایي چې ماله نور خوب راځي او لږه دمه پکې کوو شپه ده،
ځکه چې ټوله ورځ دا درسونه د شیخ سره ګرځېدو قسم کې ماسپښین درس مازدیګر ماښام ماسخوتن او بیا لږه روټۍ او بیا رامنډه وی هغه وایي چې صحیح ده اوده به شو ورته دا ټول کسان وي ستړي وو او پرېوتو سره اوده شو دا څوک چې دا قصه بیانوي هغوی ما له خوب نه راته ستړی وم ډېر اکثر چې سړی ډېر ستړی نو خوب هم بیا نه ورسي نو په دې تلۍ کې اوړېدم نو خیال می شو چې شیخ ابن باز رحمه الله پاسېدو څوک یې خبر هم نه کړو خپل چې د هغه کم سامان سر ته پروت و هغې نه اوبه راواغېستې او دس چاردامي وکړو الله ته ولاړ دی به ګوره سهار مانځه نه بعد درس هم کوي د ټوله ورځ درسونه هم کړي د سفر هم کړی او بیا غلی غونته کې راغی واپس پرېوتو یو څو رکاته وکړو نو چې کله سحر شو وایي ما څه ونه وي یا موږ راپاڅېدو ګاډي کې کېناستو نو په لاره کې دا ووي وی الله دې زموږ په حال رحم وکړي ګوره سړی دومره ستړی شي چې بیا تهجد له هم نشي پاڅېدی دی ونه وایي زه نه یم پاڅېدلی خو سړی دومره ستړی شي چې تهجد له بیا نشي پاڅېدی نو د ټولو دا مطلب شو چې خو ما ته خو پته وه چې دی پاڅېدلی دا د نیکانو خلکو طریقه ده او بیا الله یې راښکاره کړي الله یې وځلی ځکه امام حسن بصري رحمه الله دا خبره کوي وی بعض نیکان به د خپلې ښځې سره یو ځای ودو یو ځای په یو کټ کې ده به د الله د یرې نه ټوله شپه جړل د خپل طرف پې د اوښکو نه لوند کړی وه ښځه به ترې نه وه خبر خوا کې ښځه به ترې نه خبرېده چې زما د خاوند جاړي داسې د هغوی اعمالو ښه خوا کې چې ورسره کومه ښځه پرته ده هغه د دې نه ده خبر چې زما خاوند جاړي او هغه خپل بالغ په اوښکو باندې لوند کړی داسې نیکان خلک هغوی او ځکه الربیع ابن خثیم رحمه الله مشهور عالم تیر شوی دی د هغه د ښځې نه چا تپوس وکړو د ربیع عمل څنګه و دا راته ووایي هغې ورته وي وی د هغه ټول عمل پټ و او وی کله به د قرآن تلاوت ته ناست په کور کې میلمه به اچانک راغی نو چې کومه کپړه به ورسره پرته وه یا سر د اچولو دپاره یا په اوږو د اچولو دپاره څه صادر به هغه صادر به زر په قرآن ور واچوي او د هغه سره به یې خبرې شروع کړي چې دی خبر نه شي چې دی د قرآن تلاوت ته ناست داسې اعمال نیکان خلک پټوي ښه که دې کې موږ ورننوتو نو دا دومره ناشنا موضوع ده چې بیا ترې راوتی هم نشو دومره په حال اسانه خو لنډه دا چې د نیکانو بندګانو یو صفت دا دی چې دوی کې صحیح اخلاصي نو دوی عمل خالص د الله دپاره